چې چا د اسلام نه علاوه نور خبرې ولټوي فلن يقبل منه ګره داغه عبادتونه نه قبليږي. دا د پاکستان حکومت ده، خو په دې کې اوسړه د حکومت خلاف حکومت جوړوي نو پوجیان وایي چې موږ ګره په پاکستان کې بل پاکستان نه منو. د رب العالمین آسمانی دین ده، ایو سړی به د الله تعالی په دین کې د ځان نه خبرې جوړوي، دا دروغ وایي په الله تعالی او د هغې په رسول علیه الصلاة والسلام. څومره خلک چې زمونږ خبره اوري د هغو نه دا درخواست دی چې ګوره دې خبرو کې احتیاط کوئ چې غوره به هغه غوره چې الله تعالی قرآن مجید کې او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې هغې ته غوره ویلی شوي، او چې قرآن او سنت کې نه وي او یو سړی د ځان نه وایي چې دې شپه کې خیرات دومره ثواب لري، په هغه شپه کې دومره. زما ملګرو د الله تعالی په دین کې د ځان نه خبرې جوړولې دې ته بدعات وایي. دا ډېر عظیم جرم دی. الله تعالی د ډېرو خلکو باره کې وایي چې دنیا کې به کارونه کړي خو په آخرت کې د دوړې په شان به واولوزي. نو د شارحین د الله د دین وایي دا هغه خلک دي چې دا کارونه کوي خو د الله په دین کې د هغې ثبوت نه وي. په دې نږدې شپو ورځو کې زه تاسو ته مثال وایم، ځوانانو تاسو ته هم دا وایم، اجیانو صاحبانو چې ګوره دا زنانه چې دي که موږ د دې خیال ونه ساتو دا ډېر رسمونه او رواجونه کوي، دا په کورونو کې بې برکتي چې راځي نو دا د ګناهونو د لاسه راځي. زمونږ په دین کې بعضې کارونه هغه ثبوت لري، لکه انشاءالله سرسایه به ورکوو، زکات به ورکوو، قربانی به کوو، چې ماشوم پیدا شو زمونږ وسه عقیقه به کوو، شپه ورځ کې به خیراتونه کوو. خو په دې میاشت کې بعضې خلک خیرات کوي. او اوس مې نوې خبره واورېده چې دا بدعت په پېښور کې دی، بره دیر کې موږ نه ولیدلی چې د پېښور بدعتیان د پېښور بعضې ناپوهه خلک د 15مه شپه کې یو خیرات کوي او ځینې خلک پکې 2 قسمه ترکاري برابروي، 2 قسمه غټه مجمعي، هغې کې څه صابۍ، څه ټیپري، څه نور شی نه وي. دا د 15مې خیرات دی او ګاونډیانو له ورکوي. زما ورونو دا دروغ دي. د 15مې خیرات دا د خلکو د ځان نه جوړ کړی دی. هغه لوی مجرم دی چې یوه خبره د الله تعالی په دین کې نه وي او ځان نه نومونه جوړوي چې دا د پلانې خیرات ده، دا پلانې خیرات دی. الله رب العالمین فرمایي چې چا د اسلام نه علاوه نور خبرې ولټوي فلن يقبل منه ګوره د هغه عبادتونه نه قبليږي، هغه خیرات نه قبليږي چې هغه د هندوانو رسمي یا د سیکانو رسمي یا هغه جاهلانو جوړ کړی چې هغه د خپل خېټې نه خبرې کوي. یا زما ملګرو زمونږ د پیغمبر علیه السلام یو جامع حدیث دی، عام وړو وړو طالبانو ته یاد دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چې چا داسې کار وکړو چې د الله په دین کې نو دا مردود کار دی، بلکې دا مجرم دی. دا د پاکستان حکومت دی. خو که په دې کې یو سړی د حکومت خلاف حکومت جوړوي نو پوجیان وایي چې موږ ګوره په پاکستان کې بل پاکستان نه منو. د رب العالمین آسمانی دین دی، ایو سړی به د الله تعالی په دین کې د ځان نه خبرې جوړوي، دا دروغ وایي په الله تعالی او د هغې په رسول علیه الصلاة والسلام. یو سړي وایي د سار اذان نه وروسته نفل کول، 2 رکعت نفلونه کول. هغې ورته ویل ګوره د سنتو نه علاوه نور نفلونه به نه کوې، الله تعالی به عذاب درکړي. وی هغې ویل چې ماله به په مونځ باندې عذاب راکوي. وی هغې ورته ویل چې تاله به د نبي علیه الصلاة والسلام په مخالفت باندې به عذاب درکوي، چې پیغمبر علیه السلام دا ویلی دي چې کله د سار اذان وشي نو د سنتو نه علاوه نور نفلونه مه کوئ، او ته یې کوې نو ته ځکه مجرمي چې ته مخالفت کې د نبی صلی الله علیه وسلم. دیو جن ملګرو وړوکی کار کوو غټ کار کوو، خو د خپل نبی د سنتو نه بزان خبرو. دغه دا به زموږ جرم وي چې دومره واضح دین دی او قرآن مجید غوندې کتاب شته، احادیث شته، د ځمکې په سر باندې حق پرسته علما شته، او بیا موږ 20 کاله بدعت کوو او ځان نه پوهه کوو
چې په سنتو کې د دې ثبوت شته او کنه شته